له نن څخه 2300 کاله پخوا په نړۍ کې یو پیاوړی او لوی سلطنت چې په پښتو کې ورته اخامنشي امپایر وایي او په انګلیسي کې ورته پیرژن امپایر وایي. دا د تاریخ لومړی سلطنت و چې د فارس یا پرشن امپراتورۍ په نوم یادېده. د دې ستر سلطنت مرکز بابل چې نننی عراق دی او فارسي امپراتوري پراختیا دا سلطنت په لویدیځ کې د یونان تر پولو او په ختیځ کې سیند تر غاړو پورې پراخ و او د پاکستان ډېرې برخې لکه تکسلا او بلوچستان ولایت هم پکې شامل و. سربیره پر دې افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران، عراق، آذربایجان، ګرجستان، شام، لبنان، سوریه، اردن، مصر او لیبیا تر اوسنۍ جغرافیې سیمې پورې د فارسي امپراتوري تر کنټرول لاندې وې. دا د تاریخ تر ټولو لویو امپراتوریانو څخه یو سایرس لوی، سایرس د ګریټ او د داریوش دریم، داریوش 3 د همدې سلطنت امپراتوران وو. الکساندر لوی د یرغل پر فارس امپراتوري باندې، خو بیا په 311 قبل المسیح کې د یونان مقدوني واکمن الکساندر لوی، الکساندر د ګریټ پر دې سلطنت برید وکړ. د دواړو خواو ترمنځ یوه نه هېرېدونکې او د زمانې بدلونکې جګړه وشوه. د ګوګامیلا جګړه، بیټل اف ګوګامیلا په نوم یادېږي. په دې مشهورې جګړې کې د فارس امپراتوري وروستی واکمن داریوش 3 ماتې وخوړه او هغه د خپل افغان قومندان بیسوس په لاس ووژل شو. بیسوس چې داریوش 3 وواژه، ځان یې نوی امپراتور اعلان کړ او د الکساندر پر ضد یې جګړه پیل کړه. خو اسکندر هم د بیسوس تعقیب پرې نه ښود او تر هغه وخت یې تعقیب کړ چې د افغانستان اوسنی خط بلخ ته ورسېد. هغه دا وخت دا ښار او شاوخوا سیمه بکټریا بلل کېده. یوناني پوځ د قومندان بیسوس په لټه کې و چې هغه خپلو ملګرو هغه ونیو. اسکندر ته یې وسپاره. قومندان بیسوس په نیولو یو افغان قومندان ساتیبارزانس هم شامل و. اسکندر افغان قومندان بیسوس ته ظالمانه سزا ورکړه. یونانیانو د 2 ونو تنې تاو کړې او سر یې یو ځای کړ او د قومندان بیسوس یې هغې ترمنځ وتړلو. بیا کله چې تنې په یو ټکان سره خوشې شوې د بیسوس بدن 2 ټوټې شو. په افغانستان د اسکندر سلطنت لوی اوسنی افغانستان په ګډون ټول فارسي امپراتوري او مرکزي اسیا د یوې لویې سیمې مطلق واکمن شو. د هغه سلطنت په شمال کې د سمرقند څخه هاخوا د سرې دریا تر غاړو پورې رسېدلی و. هغه د فارسي امپراتوري او د افغانستان ختیځې سیمې په ډېرې اسانۍ سره فتح کړې. خو ملګرو، تاریخ شاهد دی چې پر افغانستان قبضه کول هیڅکله ستونزمن نه و. قبضه ساتل هغه کار دی چې افغانانو هیڅکله هیڅ چاته بریا نه ده پرېښې. ځکه افغانان اصلي جګړه هغه وخت پیلوي کله چې یو لوی ځواک پر دوی قبضه وکړي. نو اسکندر لوی په وړاندې افغانانو ورسره یوه داسې جګړه وکړه چې دوی په جګړې سره نشو ګټلی. دا جګړه څه وه؟ ولې افغانستان د امپراتوري هدیره ویل کېږي؟ نننی افغانستان څنګه زرګونه کاله سفر وکړ او دلته راورسېد؟ دا ټول به تاسو ته د افغانستان تاریخ د امپراتورۍ هدیره په لړۍ کې وښودل شي. اسکندر او د سرې دریا کلا د ګوګامیلا له جګړې وروسته اسکندر لوی د افغانستان شمال کې د سرې دریا تر غاړې پورې د مرکزي اسیا ټوله سیمه فتح کړه. اوس د دې سیند په اوږدو کې د هغه سرحد په بل اړخ کې سیتي قومونه اوسېدل چې کوچیانو. اسکندر ویره درلوده چې دا قومونه به د یونانیانو تر ولکې لاندې سیمو ته راشي او لوټماري به وکړي یا به د هغه پر ضد محلي قومونو ته ملاتړ ورکړي. د سیتي قومونو له هر ډول ګواښ سره د مقابلې لپاره اسکندر په دې سیمه کې یوې دایمي پوځي اډې د جوړولو پرېکړه وکړه. لکه څنګه چې نن اډې جوړېږي په یوه هېواد او په بل هېواد کې یو بل هېواد جوړوي. د هغه په امر یوناني پوځ د سرې دریا په غاړه دا پوځ لپاره یوه لویه کلا جوړول پیل کړل. د هغه دا ځای د ملګرو چې نن ورځ هغه وخت د افغانستان او د فارس خاوره بلل کېدل، لکه نن د پاکستان هېواد خجن ښار دی. اسکندر په دې سیمه کې د اسکات الکساندریا نوم ورکړ، یعنی د اسکندریه تر ټولو لوی پروت ښار. خو دا د الکساندر لپاره د ستونزو سرچینه وه، ځکه چې هغه افغانان تر دې وخته پورې د واکمنۍ سلطنت تر واک لاندې یو خپلواک حیثیت درلود. داریوش هم پر دوی خپل حکم نه چلوه. افغانان او سیتي قومونو دا فکر کوه چې یوناني واکمنان به له یوه څه مودې وروسته برید وکړي او بیرته به لاړ شي او دلته به د دوی خپلواکي د پخوا په څېر پاتې شي. د افغانانو بغاوت او د اسکندر ټپي کېدل کله چې اسکندر په سرې دریا کې د کلا جوړول پیل کړه، نو ټولو ته داسې ښکاره شوه چې دا یوناني خلک
دلته پاتې کېدو لپاره راغلي دي، نه د تګ لپاره. اوس دا خبره دوی ته هیڅ کله د منلو وړ نه وه، نو د دوی پر ضد د افغانانو بغاوت پیل کړ. د دې بغاوت مشري هغه افغان سردار کوله چې خپل قماندان بیسوس یې نیولی و او اسکندر ته یې سپارلی و، یعنې قماندان ساتي بارزان څه. دوی د یونانیانو د اقدام د مهاري قومونو پر خپلواکۍ برید او د دوی پر ازادۍ برید وګڼل او وسلې یې پورته کړې. په دې بغاوت کې افغانان د مرکزي اسیا خلک او سیکي قومونه د سیند په بل اړخ کې اوسېدل ټول شامل وو. د دې دوی په سمرقند کې پر یوناني پوځ لومړنی لوی برید وکړ او ډېرې سرتیري ووژل. د یوناني پوځ پر دې لومړني لوی برید سره د سرې دریا تر بلخ پورې دا بغاوت اور بل شو. د بغاوت ترڅنګ په ښار کې سیمو کې هم د خلکو وسلې پورته کړې او په خپلو سیمو کې ځای پر ځای شو. یوناني چارواکي یا سرداران وژل کېدل. د سرې دریا په کلا کې ښارونه سایپرس او د هغې نږدې کلي بغاوت کې ورسره شامل شول. د دوی ښارونو خلکو په خپلو سیمو کې ځای پر ځای شوي یوناني سرتیري ووژل او د کلا دروازې بندې کړې. سربیره پر دې په زرګونو یاغیانو په غرونو او ځنګلونو کې خپل نوي پټنځایونه جوړ کړل. یاغیان دومره فعال شول چې د سمرقند او اسکات اسکندریه ترمنځ د یوناني پوځ ته تګ راتګ ناممکن کړ. اسکندر ستراتیژي او د افغانانو مقاومت. اسکندر هم البته چوپ ناست نه و، هغې و تجربه لرونکی قماندان او د دې ننګونې پوره ځواب ورکړ. یونانیانو په غرونو او ځنګلونو کې د یاغیانو پر پټنځایانو بریدونه پیل کړل، خو ملګرو له هرې کلا څخه دومره سخت مقاومت کېده چې دوی هېڅ کله تمه نه درلوده. تر دې پر یوې غرنۍ کلا د برید په وخت کې د هغه په خپله سیمه دښمن د غشو برید لاندې راغی. یو غشی په پښه کې ژور ولګېد او هغه یې ټپي کړ. پلوتارک لیکلي چې د اسکندر د پښې هډوکي دومره سخت مات شوي وو چې د هډوکي کوچنۍ ټوټې د بدن څخه ایستل شوي وي. کله چې یوناني پوځ خپل قماندان ټپي ولید نو په غوسه شول. دوی د کلا ساتونکو ونیول شلو سرتیرو عام وژنه پیل کړه. خو د یونانیانو دا فکر چې دوی به وحشیانه عام ووژني سره به د افغانان یاغیان مورال مات شي په بشپړه توګه غلط و. د یونانیانو دا کار د یونانیانو هر ډول عمل سره د افغان یاغیانو مورال او جذبه نوره هم پیاوړې کېده. اوس وضعیت داسې و چې اسکندر په خپله ټپي و او په تګ راتګ کې ستونزه درلودې. د هغه پوځ سایپرس او د هغه نږدې کلو محاصره کړي وو، خو له هر ځای څخه یې له سخت مقاومت سره مخ و. اسکندر په بستر کې پروت و، خو د جګړې د میدان راپورونه یې په منظم ډول اخیستل او خپلو سرتیرو ته یې ستراتیژي تشریح کوله. یعنې په کوم څه تور باندې جنګ وکړي. سایپرس فتح او د اسکندر ټپي. دغه په امر یوناني پوځ د سایپرس نږدې یو کلی جلا محاصره کړه او بیا یې هر کلی ویجاړ او برباد کړ. یوناني پوځ دا طریقه غوره کړه چې کله به پر کوم کلي قبضه کوله نو ټول نارینه به یې وژل او ښځې به یې د وینځو په توګه له ځان سره بیولې. په سایپرس ښار کې موجود یاغیانو د خپلو قومونو په برخلیک لیدو خو بیا هم وسلې یې پرې نه ښودې بلکې د خپل پوځ پر ضد یې نوي تخنیکونه کارول پیل کړل. دوی د یونانیانو د غولولو لپاره دا طریقه غوره کړه چې خپل خلک به یې په سپینو بیرغونو سره د خبرو اترو په پلمه یوناني سرتیرو ته استول. یوناني سرتیري به یې نږدې کول او بیا به یې وژل. په همدې ډول ډېر وخت تیر شو او یو ورځ اسکندر روغ شو او پاڅېدو. اوس هغه بیا په جګړه کې د ګډون لپاره چمتو و. ورغېدو سره یې سم د سایپرس د نیولو پلان جوړول پیل کړل. هغه ولیدل چې د سایپرس د کلا دیوال لاندې د اوبو د وتلو یو نالۍ وه چې له هغې ځایه اوبه ښار ته دننه کېدې. اسکندر خپل ځینې ملګري له ځان سره واخیستل او د کمانډو په څیر عمل وکړ او له هغه اوبو څخه د کلا دننه شول. له دې وروسته هغه د ښار یوه دروازه پرانیستله او یوناني پوځ دننه شو. بیا په ښار کې هر هغه څوک ووژل پیل کړل چې مخته یې راتلل. د ښار له 15,000 مدافعینو څخه ډېر لږ ژوندي پاتې شول. په ښار کې پاتې وروستي یاغیان هم له یونانیانو سره په سختۍ جنګېدل. د ښار له هرې کوڅې او چت څخه د غشو او تیږو باران و او د یونانیانو پرمختګ نور هم ستونزمن کېده. اسکندر یو ځل بیا د زړورتیا ښودلو هڅه وکړه او د جګړې ته ننوت، خو بیا دا ځل ډېر خوشبخته ثابت نه شو. ناڅاپه چا یو قوي تیږه وغورځوله او اسکندر سترګې تیاره شوې. تیږې لګېدو له امله یې په سر او غاړه ژور زخم راغی او وینه یې بهېدل پیل شوه. هغه چکر وخوړ او بیا یې بېهوشه شو. خپل قماندان یو ځل بیا په وینو لړلی ولید. نو یوناني سرتیري حیران شول. دوی سمدستي د ډالونو
چت جوړ کړ او پر اسکندر یې وغوړاوه ترڅو هغه له نورو تیږو او غشو څخه خوندي پاتې شي. له دې وروسته دوی خپل بېهوښه پاچا ډالونو تر سیوري لاندې خپل کمپ ته راوړ. د اسکندر بیرته راستنېدل او د افغانانو ګوریلا تاکتیکونه سایپرس خو ملګرو فتح شو. خو یونانیانو د خپل ستر قماندان د ژوند په اړه اندېښمن وو. د ټپي کېدو څو ورځې وروسته هم د اسکندر حالت داسې و چې هغه سترګې تیاره وې او په سمه توګه یې خبرې نشوې کولی. ډاکټرانو یې پر زخمونو پټۍ کولې خو افغانانو بیا خلاصېدل او وینه به یې بهېدله. اسکندر د اوږدې مودې لپاره په همدې حالت کې پاتې شو خو بالاخره روغ شو. کله چې اسکندر بیا د پوځ قومانده په لاس کې واخیسته نو پوځ یې په یو ډول جګړه کې بند پاتې و. پر سایپرس د یونانیانو له قبضې وروسته هغه بغاوت پای ته نه و رسېدلی. زرګونو یاغیان لا هم په غرونو کې پټ وو. دا یاغیان د یوناني پوځ پر اکمالاتي کرښو پرله پسې بریدونه کول. دلته باید تاسو ته ووایو چې د یوناني پوځ اکمالاتي کرښه له بلخ څخه پیل کېده چیرې چې خواړه او نور توکي سمرقند ته راوړل کېدل او بیا له هغه ځایه اسکات اسکندریه او شاوخوا سیمو ته رسول کېده چیرې چې یوناني پوځ ځای پر ځای و. خو سمرقند چې د اکمالاتي زنجیر منځنی تړاو و پر هغه هم اوس بریدونه کېدل او په دې کرښه کې ځای پر ځای شوي سرتیري په خپله ځانونه هلته خوندي نه احساسول. په کلا کې موجود یوناني سرتیري د افغانانو له ویره بهر نه وتل ځکه چې هر څوک چې بهر وتلي وو د چریکي ډلو په لاس وژل کېده. ملګرو د دې جګړې په زړه پورې خبره دا ده چې یوناني قماندان او سرتیري افغانان او سیتي قومونه لیدل نو ویره به یې ورسره پیدا کېده ځکه چې دوی د سر ویښتان او ګیرې اوږدې او بې ترتیبه وې او د دوی په هیبت کې زیاتوالی راوړ. ویل کېږي چې یونانیانو جنرال اسکندر ته دا مشوره ورکړه چې له دې یاغیانو سره باید د شپې په تیاره کې جګړه وشي. یعنې هغه غوښتل ووایي چې په تیاره کې د افغانانو مخونه او د دوی قومونو مخونه نه ښکاري نو دوی به ډېر ویره ونه خوري. نو په لنډه توګه دا چې د یوناني پوځ پر یاغیانو ویره خپره شوې وه او د سرتیرو مورال ټیټ و. اسکندر ناامیدي او ستراتیژیک بدلون. خو اسکندر بیا هم د اسکندریه کلا جوړول جاري وساتل چې له امله یې د بغاوت پیل شوی و. د سرې دریا بلې غاړې څخه سیتي اس لرونکي یاغیان پرله پسې ډول پر دې کلا د غشو باران کاوه ځکه چې دا کلا د دوی په واک کې وه. په دې موده کې د یوناني پوځ یو یا دوه ځلې د سیند څخه تیر شو او د بریدګرو د شړلو هڅه یې وکړه خو هر ځل به دوی بیرته راګرځېدل او بیا به یې برید کاوه. ملګرو یو تاریخي ورځ داسې وشوه چې د یاغیانو اسکندر ته د هغه د ژوند یو ډیر لوی زخم ورکړ. یاغیانو د سمرقند نږدې د یوناني پوځ پر یوې ډلې چې په 2360 سرتیري پکې شامل وو کمین ووهه. یاغیانو په سخت برید سره د دې ډلې ډیر سرتیري ووژل. د پوځي ډلې قومانده کوونکی افسران او د 3 یوناني جنرالان هیڅ یو هم ژوندی پاتې نشو. ډیر لږ سرتیري په سختۍ سره خپل ژوند وژغورو او سمرقند ته په رسېدو بریالي شو. دا برید دومره سخت و چې اسکندر امر وکړ چې له دې برید څخه ژوندي پاتې شوي سرتیري د له نورو پوځ څخه جلا وساتل شي تر څو دوی د دې ناکام برید او د سیتي قومونو کیسې خپلو ملګرو ته په ویلو سره خپله اندېښنه خپره نه کړي. له دې برید وروسته اسکندر په چټکۍ سره سمرقند ته راستون شو خو کله چې هلته ورسېد نو د سمرقند نږدې موجود یاغیان په غرونو کې پټ شول. سخت ظلم او د سولې نشتوالی د افغانانو او د هغوی د مرکز اسیا د ملګرو لخوا سختو عملیاتو یونانیانو ناامید کړل. د هغه په امر یوناني پوځ په پراخه کچه د سیمه ییزو خلکو عام وژنه پیل کړه. کلي او ښارونه ویجاړ شول. زرګونه سیمه ییز خلک ووژل شول. د هغو څاروي هم وسوځول شول او د ژوندي پاتې شوي کسان د غلامانو او وینځو په توګه ونیول شول. د ملګرو تاسو وګورئ چې د افغانانو بیا هم وسلې پرې نه ښودې او له یونانیانو سره یې جګړه جاري وساتله. یوناني پوځ پر سیمه ییزو خلکو څومره ظلم کوه سیمه ییز خلکو یې پر ضد خپله مقاومت هموغومره زیات کوه. سیمه ییز خلک هم له یوناني پوځ څخه هوښیار شوي وو. عامو خلکو هم په غرونو کې پټنځایونه جوړ کړي وو. کله چې یوناني پوځ پر کومې سیمې برید کوه نو سیمه ییز خلک به په دیوالونو یا پټنځایونو کې پټېدل او خپل ژوند به یې ژغوره. د دې سختې جګړې په پایله کې مرکزي اسیا په ځانګړې توګه د افغانستان سیمې
چې پخوا د سوکالۍ بیلګې وې د ویجاړۍ په انځور بدلې شوې وې، خو بیا هم هیڅ لوري د تسلیمېدو لپاره چمتو نه و. دا وضعیت د اسکندر لپاره هم اندېښنې وړ و، ځکه چې هغه غوښتل ژر تر ژره پر هند برید وکړي. هند ملګرو لرې نه و، ځکه چې هغه د سند تر غاړو پورې رسېدلی و، خو د افغانستان خټې پرې نه ښودو او چمتو نه شو. اسکندر د هند د کمپاین لپاره له یونان څخه 22,000 نوي پوځیان افغانستان ته راوغوښتل، خو دا پوځ یې هند ته ونه لېږداوه، بلکې د افغان یاغیانو پر ضد جګړه کې ورته وسپارل. ویل کېږي چې په افغانستان او مرکزي اسیا کې د اسکندر د پوځ څومره تلفات وشول، دومره تلفات یې فارسي امپراتوري داریوش دریم په وړاندې هم نه و لیدلي. د هغه پوځ دومره ویره درلوده چې دوی د څاګانو اوبو څښلو څخه ویره درلوده چې شاید افغانانو پکې زهر نه وي ګډ کړي. په جبري ډول اسکندر اړ شو چې د خپلو پوځي پوستو نږدې نوې څاګانې وکیني. د سولې په لور ګامونه، واده او ډیپلوماټیکې اړیکې د یاغیانو بریدونو لا هم پای ته نه و رسېدلي. یو بل سړي ژمي ملګرو داسې راغی چې اسکندر بالاخره قانع کړ چې هغه نشي کولی له افغانانو سره په جګړه کې بریالی شي. هغه باید بل څه کړي وو چې هغه ډیپلوماسي ده. په افغانستان کې د 3 کلونو پاتې کېدو په جریان کې بلخ سیمه د اسکندر مرکز و، او اسکندر به د اوړي په موسم کې د جګړو او بریدونو لپاره له بلخ څخه وتلی و، او د ژمي د تیرولو لپاره به بلخ ته خپل مرکز ته راستون شوی و. په افغانستان کې د ژمي موسم په هیڅ ډول د جګړې لپاره مناسب نه و، خو یو کال ملګرو یاغیانو پلان جوړ کړ چې کله اسکندر د اوړي په موسم کې له بلخ څخه بهر په کمپاین کې وي، نو د دوی به پر بلخ برید وکړي. نو دوی هم داسې وکړ. دلته یاغیانو په پراخه کچه یوناني پوځ هغه وخت ووژل کله چې اسکندر له خپل لوی پوځ سره په خپل مرکزي مرکز کې نه و. دوی هغه مالونه هم له ځان سره یوړل چې هغه د ژمي لپاره راټول کړي وو. په دې جګړه کې د اسکندر خوښې سپای پیریتاس هم ووژل شو. د افغانانو پرله پسې بریدونه یونانیان له اخلاقي پلوه کمزوري کړي وو، او اوس دوی نا امیده کېدل. د یوناني پوځي افسرانو ترمنځ په ډېرو وختونو لفظي شخړې او وهل ټکول کېدل، تر دې چې پخپله اسکندر هم دومره پریشان و چې یو ځل د سمرقند کمپاین په جریان کې په غوسه کې خپل یو یوناني جنرال کالایتوس بلاک په خپلو لاسونو وواژن. له روکسا سره واده او پایلې د افغانانو سره د جګړې په 2 یا 3 کال کې اسکندر په ښه توګه زده کړې وه چې افغانان د تورې په زور نشي ماتېدلی، هو یوازې د سولې او ډیپلوماسي له لارې یې ګټل کېدای شي. نو هغه دا کار وکړ چې له افغانانو سره دوستي اړیکې پیل کړي. هغه ته ډیر ژر فرصت په لاس ورغی. داسې وشول چې د یوې غرنۍ کلا د برید په جریان کې یو افغان سردار او د هغه ځینې خلک ونیول شول. کله چې ونیول شویو کسانو کې شامل ښځې یونانیانو ته د لیدلو لپاره وړاندې شوې، نو دا سردار لور روکسانا هم پکې الکسندر روکسا ولیدله، او په لومړی نظر کې په هغه یې خوښه شوه. اسکندر له هغې سره واده وکړ او پلار یې په خپل تقدیر کې شامل کړ. په دې واده سره اسکندر د افغانانو ترمنځ خپلوي ټینګه شوه او د یونانیانو موقعیت هم اوس پیاوړی شو. دا شاید د اسکندر لومړی واده و. کله چې محلي سردارانو ولیدل چې اسکندر او د هغه پوځ له افغانانو سره اړیکې ټینګې کړي، نو ډېر یې اوس د یونانیانو پوځ سره د دوستۍ لپاره مخ په وړاندې راغلل. اسکندر د ځان پیاوړي کولو لپاره په پراخه کچه افغانان او د مرکزي اسیا خلک په خپل پوځ کې استخدامول پیل کړل. دې کار هم د افغانانو په مقاومت کې د پام وړ کمښت راوستی و. د دې تر ټولو ترتیباتو پایله دا شوه چې په افغانستان او مرکزي اسیا کې د اسکندر دریځ پیاوړی شو. له بلې خوا اسکندر په افغانستان او مرکزي اسیا کې په پراخه کچه د یونانیانو هم میشت کړل. دا وضعیت ملګرو د افغان قمندانانو سټیپمینس لپاره د اندېښنې وړ و، ځکه چې اوس به د هغه لپاره ځمکه تنګه شي. د سټیپمینس پای او د اسکندر بریا ملګرو د تاریخ ستمګري وګورئ چې ورځ له سپتمبر سره هغه څه وشول چې هغه له خپل قومندان بیسوس سره کړي وو، او بیسوس له خپل امپراتور داریوش دریم سره کړي وو. د قومندان سپتمبر ملګرو د اسکندر د پیاوړي کېدو سره سم د هغه پر ضد شول. دوی د سپتمبر سره پرېکړ او اسکندر ته یې واستول،
خو دا هم مشهور ده چې سپیتمینیس د خپلې مېرمنې لخوا وژل شوی و. د هغه مېرمن د جګړې له سختو څخه ستړې شوې وه. هغې له سپیتمینیس څخه غوښتنه وکړه چې د خپلې مېرمنې او ماشومانو د عامو خلکو لپاره له بریدګرو سره سوله وکړي، خو سپیتمینیس ونه منله. بیا یوه شپه کله چې هغه د شرابو په نشې کې بیرته راستون شو خپل کور ته، نو مېرمن یې هغه په خوب کې وواژه او له وژلو وروسته یې د خپل میړه سر پرې کړ او اسکندر ته یې وړاندې کړ. نو دوستانو داسې به هیڅ څوک هم ونه کړي چې د خپل خاوند سر پرې کړي او خپل دښمن ته یې واستوي. خو دا د تاریخ له لیکلو نه چې یونانیانو لیکلی ده او دا ډېر تاریخ زه تاسو ته وړاندې کوم دوستانو. د کتابونه چې دي په انګلیسي او هندي کتابونه او فارس کتابونه چې ته وګورې هغلته ویل کېږي چې اسکندر د فارسیانو زوی ده، خو نه هېڅکله داسې نه ده. خاص شاهنامه فردوسي چې هغه مکمل مالواسې ده. تاسو چې کله شاهنامه فردوسي ولولئ نو تاسو ته به هغلته معلومات وسي چې اسکندر هم د ایرانیانو په ډله کې راځي. نو داسې هېڅکله هم نه دی. او ایرانیانو ډیر تاریخونه په خپل نوم کړي دي، هغه خپل ځان ته راړولي دي لکه ډیر مهم کسان. خو بیرته راځو خپل قصې ته. منګه افغان یاغي سردار مړ شوی و، خو تاریخ پوهان وایي چې اسکندر د سپیتمینیس په څیر مقاومت هیڅکله بیا ونه لیدل شوی و. سپیتمینیس د غوره ګوریلا جنګیالیو څخه شمیرل کېږي. د هغه له مړینې وروسته اسکندر په بریالیتوب سره خپله کلا اسکات اسکندریه هم جوړه کړه، هماغه کلا چې له امله افغان بغاوت پیل شوی و. اوس د دې کلا هیڅ نښه نشته او د هغې پر ځای د خجن نوی ښار آباد دی. نو ملګرو له 2 څخه تر 3 کلونو پورې د سختې جګړې وروسته بالاخره اسکندر په افغانستان او مرکزي اسیا کې د سولې په ټینګولو کې تر ډیره بریالی شوی و. خو د دې سولې لپاره یې درانه بیه هم ورکړه. د هغه لږ تر لږه 2000 سرتیري ووژل شول چې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 120,000 افغانان هم خپل ژوند له لاسه ورکړ. د اسکندر هندي کمپاین او د افغانستان راتلونکی په بلخ کې د کلا جوړولو 3 کاله وروسته په 330 قبل المیلاد کې اسکندر له افغانستان څخه هند ته ننوت او افغانستان دوامداره کنټرول لپاره اسکندر اړ شو چې د یوناني پوځ ډېرې ډلې په افغانستان کې پرېږدي، ځکه چې بغاوت خپل ځپل شوی و خو په بشپړه توګه پای ته نه و رسېدلی. په هند کې اسکندر له پاچا پورس سره مخامخ شو. هغه پاچا پورس ته ماتې ورکړه. له دې وروسته هغه د لویدیځ هند یا اوسنی پاکستان ډېرې سیمې فتح کړې او د بلوچستان له لارې فارس یعنی اوسنی ایران څخه تیر شو او د عراق په بابل ته ورسېد. دلته په 323 قبل المسیح کې هغه وفات شو. له دې وروسته افغانستان د یو څه مودې لپاره د یوناني امپراتورۍ برخه پاتې شو، خو بالاخره د هند موریانو افغانستان خپله برخه وګرځوه. دا څنګه وشول؟ د افغانانو اسلام ته د راتګ کیسه څه وه؟ مسلمانان اموي سلطنت څنګه پر افغانستان حکومت وکړ؟ دا ټول به تاسو ته د هندوستان تاریخ په راتلونکې برخه کې وښودل شي. او دوستانو تاسو ته بلې ویډیو پورې انتظار کوئ. که مو چینل نوي سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او شیر یې درسره کړئ چې نور دوستان هم د تاریخ علاقمند وي راشي زموږ چینل څخه هغه تاریخي ګوډې ماتې موضوعګانې چې موږ دلته وړاندې کوو تاسو ترنه برخمن شئ. تر بلې ویډیو پورې منګه تاسو لوی رب ته سپارو. منګه وخت پای ته ورسېد خو کلام نه، منګه کیسې دوام لري.